دا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو قوم ته بلکې یو ډلې ته دعا کړې ده او هغه ډلې له پخپل یو لقب ورکړي یو پہچان ورکړي نو یو ځل یې فرمایل چې یا الله زما خلیفګانو باندې رحم وکړي الله ته په ورحمېږي نو صحابه ته تاسو کو ومن خلفاؤک یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله رسوله ستا خلیفګان څوک دي ځکه ظاهر کې خو چې د خلیفه نوم واغشتلی شي نو هغه بادشاه ته مرادي چې کوم د رسول الله مبارک په نقش قدم تلی خلیفۃ المسلمین لکه حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه شو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا اغا خلق دی چھے کم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طریقہ دوی حکومت کردے دے اور بادشاہ کردے دے نو تپوس اوشی چھے ستا خلیفگان سوک دی نو ذہن اخلی کی دا سی دعای وکڑا ادرے گا تا پوس کهو که دا نی بل سوک مرادی امکا سے ہوا حضور پاکو فرمائل زما خلیفگان اغا خلق دی یرون احادیثی و سنتی کہ زما احادیث و زما طریقی خلقو تا بیانی و یو بلنے نقل کئی دا زما خلیفہ دی زما حدیث تے او ما دا ویل دے فرمائل دے چے لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیه ما یحب لنفسه چے اغا سڑے مسلمان کامل نشی جوڑے دے چے ترسو زان لے کم خوخی کم شے ابلتا خوخ نکی اخلاقیاتو کی یاد مشوری پا بنیاد المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده دا حدیث تی چی مسلمان اغده چی بل مسلمان سڑے ورپسی دا سے خزا شوا دا دا اغد جب او دا لاست ضرر محفوظی دا یو حدیث شو دا حضور پاک طریقہ منزی سنگ کردی دی روجے سنگ نیولی دا اعمال سنگ کردی دی جہاد سنگ کردی دی تجارت سنگ خولی دی و سنگ کردی دی پا اغا طریقہ دا حضور پاک امت تا ورسی دا ما خلیفہ گال ویعلمونها الناس و بیا پہ خلقم پوئی کی عمر سی و پہ خلقم پوئی کی دا کار دا چا دے دا علماء دے و بیا پا علماء کی یو خاص ڈل دا چیغیت محدثین وی فقہا ہم رسی مسائل بیان ہے لوی خلق دے علماء کرام لوی خلق دے مسائل ذکر کئی خلقو تا دا خلقو اصلاح کئی دا قیدے دا عمل دا اخلاق دا حضور پاک دا سنتو ترویج کئی خو روایت الحدیث یو حدیث تا یو نبل تا نقل کولو دا غی پا مانا خلق پویول ٹھیک تا علماء دا کار دا فقہاء دا کار خود دے کار پورا ذمہ داری و یو انداز سرا بیانول دا محدثین و کار دا محدث ہوتا ہوئی جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ و تدریب الراوی کی لکلی دی زمان دا علماء چی دی سلف اغی امیر المومنین لفظ استعمالی امیر المومنین او تاسم امیر المومنین نم اورید مسلمانانو بادشاہ نو دو قسم امیر المومنین دی یو دا مسلمانانو امیر خلیفت ہوئی امیر بادشاہ ما خطاس ہوتا ہوئی کہ اغا امیر مراد کوم چکم دا حضور پاک پا طریقہ روان دے اغا امیر المومنین دوڑلی دی خلیفت دوڑلی دی یو بادشاہ دے لکا حضرت ابو بکر صدیق شو یا نور حضرات یو اغا امیر المومنین دے چھے اغا خلیفہ دے دا پیغمبر علیہ السلام پا درسونو کے و پا حدیثو کے دے بادشاہ تا خلق رجوع کئی چیسا مسئلہ پی خشی دے بل بادشاہ تا خلق رجوع کئی چیسا دینی مسئلہ پی خشی یو بادشاہ دے حضرت ابو بکر صدیق ادا حکومت بادشاہ دے ٹک تلوی محدث دے خو شغل ٹول دے خواو یو بل بادشاہ دے چی اغتا امیر المؤمنین فی الحدیث وی اغتا یو فقیر ملنگ صحابی
هغه ته حضرت ابو هريره ویلي دا امیر المؤمنین د دې حدیث نه وته دی دا دواړه د حضور پاک خلیفګان دي کم چې حکومت چلی د سنت مطابق کم چې حکومت چلی او د رعیت خیال ساتي د قرآن و سنت مطابق والا منهاج النبوه د پیغمبر په طریقه روان دي دام امیر المؤمنین دي دام د پیغمبر خلیفہ دی او دا هم خلیفہ دی او وارث دی امیر المؤمنین دی چې د پیغمبر په ګدۍ ناست دی او د حضور پاک احادیث خلقو ته بیانوي او د هغې په مقصد او په معنا باندې خلق پوهوي هغه تم امیر المؤمنین وی حضرت عمر فاروق تا او ابو هریره تم امیر المؤمنین وی هغه ته امیر المؤمنین په کومه معنا سره وی په امارت او په دولت او په سلطنت کې او د امیر المؤمنین په څه بنیاد وی په احادیث مبارکو کې صرف دا یو د ذکر کو حضرت ابو هریره نوم به تاسو ټول اورېدلی او ډېر خلک لګیا د ډېر محبت او د مینې نه خپل بچي ته ابو هریره نوم ایږدي ابو هریره ابو هریره ورته ولې وایي ابو هریره په عربي ژبه کې پیشونګړی ته وایي هره پیشو ته وایي او هریره پیشونګړی ته وایي او اب په عربي ژبه کې پلار ته وایي او صاحب ته وایي ملګري ته وایي ابو هریره پیشونګړی والا د پیشونګړی ساتونکی دا ولې دو روایت دی وی ما یو پیشونګړی ساتلی وه وی د شپې به مې په اونه کې کینول او سار به مې ځان سره ګرځول او سم خلک ساتي څوک توتیان ساتي څوک مارغان ساتي څوک پیشوګان ساتي دا یو پیشو به مې ساتله وړه غوندې پیشونګړی وه نو ما ته به خلکو ابو هریره وی او بیا چې رالم هجرت مې وکړو مدینې منورې ته رالم هغه پیشونګړی به راسره وه کله به مې دې لستوڼو کې کېښودله وی رسول الله مبارک هم راته ابو هریره ووی هغه لقب یې راته برقرار وساته نو دی ډېر زیات خوښ و قسم د صحابه به د حضور پاک د مبارک خولې الفاظ ډېر زیات خوښول ګوره حضرت علی رضی الله عنه یو ځل د جومات په دې سوري ودو حضور پاک فاطمه رضی الله تعالی عنها کرلا او تپوس یې ته وکړه این ابن عمکې د تره زوی دې څه شو د پلار د تره زوی خو خلک د تره زوی وایي د تره زوی دې څه شو علي وایي ما سره جنګ وکړه غوسه یې وکړه بار ووته رسول الله مبارک یو صحابي ورپسې ولګوي تاسو لاړ شئ وګورئ چې څه شو حضرت علي نو چا ورته وی صاحب د جومات په سوري د دیوال پروت دی دغه دی وده دی حضور پاک ورغې خاورې ته داسې سنډلې هغه ودو قم ابا تراب قم ابا تراب ای خاور والا پاسا اے خور والا پاسا نو ګوره د هغه بهترین لقب ابو الحسن حسن د حضور پاک نوصیری او د جنتیانو د ځوانانو سردار دی لیکن هغه ابو الحسن هم خلکو ورته خو زیات پیدا بل خوښاو ابو تراب خور والا د خوښ وې دا د رسول الله مبارک د مبارک خولې نه ما د پاره وته دی دغه رنګ ابو هریره به وی چې د حضور پاک د مبارک خولې نه وته دی اگر له د لقب برقرار ساتلی دی ابو هریره پیشونګړی والا نن سبا چاته توتی والا یا پیشونګړی والا په خپه کېږي د پیغمبر مبارک خولې نه په تا مخکې نه درته مقرر دی ذات مام درته دا نوم واغېسته خوش طبیعتین هم خلک داسې نوم اخلي او پې خوشحاله او نوم یې په جاهلیت نوم کې ډېر لوی اختلاف دی علماء حافظ ابن حجر په فتح الباری کې ډېر لوی تفصیله درته نه وایم خو دې په خپله وی کان اسمی زما نوم په جاهلیت کې عبدالشمس و دې به بوتانو ته نومونه یې ښودل چاته به عبدالعزا وی عزا بوت دی چاته به عبداللات وی د لات مرئ د هغې بنده عبدالشمس د انور بنده دا نومونه به یې ښودل فسمیت فی الاسلام بعبد الرحمن ابن صخر په اسلام کې زما نوم عبدالرحمن وګرځېد عبدالرحمن او د پلار نوم صخر نو ګوره خپل نوم چاته نه دی معلوم مونږ اکثر طالبانو ته تپوس کو د ابو هریره نوم څه دی نو دی طالبان هم پکې ګډوډ شي ځکه مشهور په دی دی که نه ابوبکر په دې نوم مشهور دی کونیه ورته وایي عبدالرحمن یې نوم دی او بهترین نوم په نومونو کې ګورې دوه دي عبدالله او عبدالرحمن حضور پاک په خپله فرمایلی دي وایي په نومونو کې بهترین نومونه څه دي عبدالله عبدالرحمن د الله بنده ماشاءالله ښکلی نوم دی عبدالرحمن د رحمان بنده دا نوم خو یوازې موږ نه لرو دا فرشتې ملی ګورې
دا نوم یوازې مونږ نالو، دا الله ملی. الله هم زمونږ ستاسو نومونه اخلي، فرشتیم زمونږ ستاسو نومونه اخلي. ولې؟ زه به دلیل درته وښیمه. حضرت ابی ابن کعب رسول الله مبارک ته راغی او حضور پاک ورته فرمایي ابی کینا، ما ته الله او فرمایل چې ابی ته قرآن وروه. وی الله سمانی، الله زما نوم اغشتی دی. وی او الله ستا نوم اغشتی دی، د ابی نوم اغشتی دی. خوشحالی نه وجړل. الله فرشتو ته وی دی بنده دا چلو کا، دا وکا، دا وکا، دا وکې وسره، دا وکې، دا وکې. اډرونه روان دي. چا سره چې مینه کوي الله پاک هلته فرشتو ته اعلان وکړي چې فلانکي بنده سره زما مینه، جبریل ته هم ورسره مینه وکړه. فرشتو ته جبریل اعلان کی تاسو هم ورسره مینه وکړئ. او ثم توضع له القبول فی الارض، مکه کې د نیکانو خلکو په زړه کې د هغې بنده مینه پیدا شي. نو ګوره چې نوم ښایستی عبدالله نوم دی، فرشتې م وایي د خدای بنده. آها څونه ښکلی نوم. الله م وایي د خدای بنده، د ما بنده. عبدالرحمن نوم دی، څونه مزیدار. د رحمان نهایت مهربانه ذات بنده. الله هم دا نوم اخلي، دا صفت والا ښایسته نوم فرشتې هم اخلي. نو د مارونو ښکلي نومونه ایږدی، ښایسته نوم والی خراب مه ایږدی. د ډمانو نومونه مه ایږدی. ډېر خلک د ډم نوم زوی له کېږدي، مشهور ډم. او ډېر خلک د ډمې نوم خپلې لور له کېږدي، مشهوره ډمه. دا نومونه مه ایږدی. فرشتې به هم د هغه ډمې نوم ورته اخلي که بندگان او کائنات په موته د هغه ډمې نوم اخلي. د ډمې په نوم فخر کوئ. مونږ خلک وایي لکه ناشنا غوندې نوم دی. ناشنا خو دی، خو لیکن ډېر نومونه د صحابیاتو ناشنا شته که نه. اوس خو نن سبا تا سره په دې نیټ شته چې کوم په دې نیټ له ورکه تا ته چې څومره اسلامي نومونه ټول درته راوباسي. د صحابو نوم کېره، د پیغمبرانو نوم کېره، د پیغمبرانو د بیبیانو نوم لور له کېره، د صحابیاتو کېده، او د نیکانو پاکانو ښځو نومونه کېده. هغې ته به توجه ځي. او دا انسان به هم سوچ کوي چې اوهو زما خو ابو هریره، زما خو عبدالله، دا خو هلکه عبدالله ابن مبارک هم تېر شوی دی، عبدالله ابن مسعود هم تېر شوی دی، عبدالله ابن عمر هم تېر شوی دی، عبدالله ابن عباس هم تېر شوی دی. ګوره تابعینو صحابو کې زم داسې کار وکړم نو څه خبئ ښه نوم پرېږدي. نو نوم یې عبدالرحمن، او مشهور داسې د پلار نوم سخر. او دی د یمن د علاقې اوسېدونکي. یمن کې یو قبیله د دوس ورته وایي، دوس د دال زور دی ښه، دوسي د هغې علاقې اوسېدونکی دی. او د یمن د ددق علاقې یو صحابي تېر شوی دی، طفیل ابن عمر دوسي رضی الله تعالی عنه. علی حضور پاک هجرت نو کړې مدینې منورې ته. د اسلام لومبی زمانه وه چې د یمن نه راغلی و، خدای پاک مسلمان کړی. هغه تللی و دوس ته، یمن ته، او د اسلام ترغیب او دعوت چلو. یو لویه حلقه خدای مسلمانه کړه. اتیا کورنۍ حضور پاک لره روانې کړې. اتیا کسان نه، اتیا کورنۍ را په مخه کړې. ویې ځای چې ځو مدینې منورې ته چې د حضور پاک په لاس باندې بیعت وکړې. یو په هغې کې حضرت ابو هریره مو، خو دې ته په لاره را مخکې شو. د شوق ډېر زیات و، ډېر زیات شوق یې و. د هغې نه را مخکې شو. او داسې وخت کې حضور پاک لره ورسېد چې رسول الله مبارک خیبر فتح کړی و. دا سن 7 هجري و 9 هجري او د محرم میاشت وه. خیبر فتح او چې دی راورسېد، غنیمتونه راغونډ شوي او دی راورسېد. د رسول الله مبارک په لاس یې بیعت وکړو. نو مشهور هم دغسې د کتابونو لیکلي دي چې په دغه وخت کې د حضور پاک په لاس باندې بیعت د اسلام وکړو، مسلمان شو. ما چې څومره تحقیق دی دا چې د مخکې نه طفیل ابن عمرو دوسي په لاس باندې مسلمان شوی دی. په یمن کې د مخکې نه مسلمانو، خو خلک د خپل اسلام تجدید کوي. حضور پاک سره دلته بیا بیعت وکړو هغه ځای نه. او را روان دی یو غلام ورسره دی، غلام او مور ورسره ده. مور یې لا دغه وخته پورې مسلمانه نه ده، کافره ده، او غلام ورسره دی. ډېرې خوشحالۍ دی په لاره. غلام هم ورک شو. چې راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، غلام خو ترک شوی و. رسول الله مبارک ورته وفرمایل ابو هریره هغه دی غلام دی راغی. غلام چې څنګه راغی او ده ورته وکتل، دومره خوشحاله و. حالانکې غلام ته د خلکو څونه حاجت یې خدمت لپاره، او مسافر هم دی. وایي هو لوجه الله، دا د خدای په رضا ما آزاد کړ، د خدای په رضا مې آزاد کړ. یا لیلة لطولها وعنائها على انها من دارة الكفر نجاني. په اوږده شپه کې راغی. د خوشحالۍ شپه په سړي نه تېرېږي چې کله به رسېږم، نه تېرېږي. او د هغې شپې دې صفت کوي
او بیا وی دې شپې خدای پاکه دې شپې زه د کفر نه خلاص کړم او اسلام ته راوستم. او وروسته هغه مور یې د اسلام دشمنه وه، خو زوی یې ورسره راله چې زه ځمه مور یې خوښه د خپله ده، نو دی چا ته پاتې کېده؟ ورسره راله، مور یې د اسلام دشمنه وه، اسلام پسې به بد وي. یو ځل حضور پاک سره ابوهریره ناست و، کور ته لاړ. چې لاړ نو مور یې ورته ډېرې ستغې سپورې ووې، او مور به ورته وي خپل پلار نیکه دین دې پرېښو نه وي، دین دې خوښ که دا دې څه وکړل، اسلام پسې به هم بد وي او دین پسې به هم بد وي، او په دغه روز رسول الله مبارک پسې هم بد رد وي. ابو هریره راغی رسول الله مبارک له، الله رسوله نن خو زما مور ډېرې ستغې وې، بس دوه خبرې مې دي چې یا نن مړ وې او دا خبره مې نه وې اورېدلې ښه به وه، او یا ما دا مور خدای مسلمانه کړي. حضور پاک مبارک لاس اسمان ته اوچت کړ، وی یا الله د ابو هریره مور مسلمانه کړي. دو روایت دي. یو روایت کې دا راځي چې دی واپس کور ته لاړ نو دروازه بنده وه، د اوبو شرلارو، نو دی پوه شو چې دننه خو څه چل شته، نو اواز یې ورکړه مورې وی بچې صبر وکړه لامبما، ویلم بل مور او دروازه یې ورته کولاو کړه چې دی وردنه وی بچې ما ته د ایمان او د اسلام هغه کلمه هغه ټکي وښایه چې ما خدای مسلمانه کړي، الله مسلمانه کړه. او بل روایت کې داسې هم راځي چې ابو هریره را جومات ته چې څنګه راغی حضور پاک دعا وکړه نو مور ورپسې را روانه وه، په منډه راتله. وی هغه د الله رسوله مور مې راله، حضور پاک دعا کوي غر سره ډغره وی، مور مې راله، خو چې څنګه راله حضور پاک ته را مخامخ شو، کلمه شهادت یې وی الله مسلمانه کړه. ٹھیک ده که نه؟ هلته یې کورم ایمان راوړو، بیا د حضور پاک په لاس دوباره تجدید ایمان وکړو. الله ایمان نصیب. دغه ابو هریره څوک دی؟ مسافر د بل وطن، لوړ دنګ وجود، غنم رنګ وجود، سپین سر او سپین ویښته، سر له به یې زیړ رنګ ورکاو، ګیرې له به یې سور رنګ ورکاو. دا ډوډۍ درک نه لګي. کم ځای پروت دی؟ صفه کې پروت دی. صفه چبوتره وه، د جومات نه بار حضور پاک محراب ته مخامخ یو چبوتره جوړه کړې وه، او د پاسه پې د سانګو د کجورو سپر جوړ کړی و. د پاسه هغې سپر لاندې په هغه چبوتره به طالبان پراتو. څوک طالبان د دین چې حضور پاک نه دین زده کوي، حدیث زده کوي، قرآن زده کوي، ابه په دا چبوتره پاسه ناستو. یو پکې حضرت ابو هریره دی، کم از کم اویا کسان، او کله به 300 د هغې نه هم زیات شو. دوی به څه خوړل؟ ماشاءالله څه به یې خوړل؟ اسم نه. د کجورو په سیزن کې به خلکو د کجورو غونچه کې راوړی، نو په دې سپر چت کې به یې ویزان دی کړی، نو کجوره خو ورو پخېږي، نو ټس به په کونټی ورکو، نو کجورې به ترې پخې را پرېوتې، په دې به یې ګزاره کوله. هم چې د کجورو سیزن به، چې سیزن به ختم شو بیا به کجورې هم نه وې. او بعضې ملګري او بعضې د دې صفې والا دا طالبانو د حضور پاک، قسم په خدای دا حضور پاک ته ډېر زیات خوښ وو. قسم په خدای حضور پاک به راغی او دوی سره به کېناستېده په دې صفه کې، او الله پاک قرآن حکیم کې آیات راولېږه چې دوی سره ناستو. جبریل علیه السلام راغی، وی رب العالمین ستا دې طالبانو دې کمزورو سره او دې غریبانانو، مسکینانو، فقیرانو، طالبانو سره په ناسته الله فخر کوي په فرشتو باندې. زما وروڼو مونږ نن سبا د طالبانو نه خلک تېښته کوي. طالب چې په رشته داری کې یو کس ملا شي نو خلک په ښه نظر ورته نه ګوري، غم خادي ورسره پرېږدي. ډېر خلک دي چې بچو له خدای حفظ د قرآن لوی غوندې نعمت ور نصیب که حافظ شي او عالم ترې نه جوړ شي، پلار ورته وایي نه 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 کار به کې، مزدوري به کې، او روزګار به کې، او نوکري به کې، خورو به څه؟ وایي وایي خدای خورو به څه؟ سپی څه خوري، خنزیر څه خوري، کافر څه خوري، یهودي او عیسائی څه خوري؟ وایا الله روزي رسان رزق خدای ورکوي. خوش قسمته انسان، قسم په خدای خوش قسمته انسان هغه دی چې د هغه بچې د قرآن حافظ شي او یا د دین عالم جوړ شي. قسم مې راته په دې محراب منبر د پاسه وکړو. ته خوشحالېږې نه چې ستا زوی عالم شو؟ د خدای نیکبخته رور زوی ته بل ته ووایه ګټه، د دې بچي د برکته به تعالی خدای درکوي. ده ته وایي شابه تکله شه زویه، د پیغمبر د علومو خدمت وکړه او خلکو ته ورسوه. دا خو هغه خلک دي چې حضور پاک غوندې شخصیت د دې په ناسته فخر کوي. دا خو هغه خلک دي چې رسول الله مبارک به دوی سره کېناستېده. او دا څوک سالیک فقرا جامې شلېدلې، سپلی نشته، ډوډۍ هم نشته، خوراک هم نشته.
دا ابو هريره په خپل فرمایي د حضور پاک د جو کدا حجره مبارکه او د محراب په میاس کې به بهوشه پروتو. یو ځل د رسول الله مبارک د وفات نه وروسته یو اعلی قیمتي رومال دی ورسره پاغي پوزه پکې اعلی قیمتي رومال واه واه بخ بخ مونږ وای واه واه ابو هريره په دومره قیمتي رومال کې پوزه پکې او بیا ورته یاد شو وی قسم په خدای د حضور پاک د منبر او د کمرې مبارکه په میانس کې بزد لوګي د لاسه به هوشه پروتم وی خلق و مسر لته ورکولې کې لیوانې دي د مرګو بیمار د مرګو بیمار له خلق سټتا وای خلق ولا خپېتا وای خلق ولا دکې ورکې چې دی جوړ شي نو خلق به ابو هريره لیوانې شوی دی د مرګو مریض دی وی زما د قسم په خدای وی چې لیوانې بنوم د مرګو مریض نوم د لوګي د لاسه به هوشه پروتم ا ټوکړه رومال او نن په دې قیمتي رومال پوزه پاکوم رومال خو حضور پاک نه جدا کړ حضر او سفر کې د پیغمبر مبارک خدمت یې کړې او جون دې ډېر کم دی 3 کال سو میاشتې د پاسه سن 7 هجری محرم کې سوره د 13 وچې دی مسلمان شوی ورپسې سن 8 محرم ورپسې سن 9 هجری محرم ورپسې سن 10 هجری محرم او پر ربیع الاول کې حضور پاک د دنیا نه تللی دی نو سو میاشتې د پاسه 3 کال حضور پاک سره ژوند او د پیغمبر مبارک څومره حدیث امت ته رسولی دي 15300 سلور او یا سلور شپېته سلور 15300 سلور او یا څوک سلور شپېته یادوي د امت چې وبسونه وسره د امت ته رسولی دي او پخپل فرمائی حفظتو من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعائن دو لوخی میں دا حضور پاک نا ڈکڑی دی دو لوخی دا علم لوخی اما احدهما فقد بسسته فیکم یو لوخی میں تاسو کے خور کا واما الاخر دویم لوخی لو بسسته فیکم لقطع هذا البلعوم کاغدر کے خورم بس مرے میں پری کیے گی علماء 3 توجیحات کوي زیرت آسانه توجیه کومه هغه کم علمو هغه حضور پاک هغه علمو چې کم د فتنو پیشنګوی ورکړي وي د معجزې په بنیاد دا به بادشاہ کېږي دا قسم په خدای ابو هريره به وي ما د حضور پاک نه داسې خبرې اورېدلې دي چې اوس ورته ګورم اره ته را یادېږي زما په منبر به الکان لوبې کوي الکان به راځي واړه الکان به بادشاہ دي زما په منبر به لوبې کوي فتنه به د فلان کی نه خورېږي فلان کی نه دی راته ویلی شه مرې مې پرې کېږي او دا هغه دي که ابو هريره خورم نه کړي نو د انسان د تکلیف سره تعلق نشته د کتمان د علم په ټولو کې نه راځي او صحیبه حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه سوی د په حق کې وی ابو هريره وعاء العلم د علم لوخه د لوخه د حضور پاک نه حدیث دا کول خلقو به سوال کور قسمه خلک کی کنه وستا 3 کال د حضور پاک سره تقریبا تیر شوی دي او دومره حدیث بیان او ورشه نور صحابه وګوره دا وی خو د حضور پاک سره چا 15 کال چا 10 کال د چا 6 کال د چا 30 کال تیر شوی دي دومره حدیث اغوی نه بیانې څومره چې ته بیانې دومره اغوی نه بیانې څومره چې ته بیانې دل بکلا قار ورغه وی خدای پاک قرآن شریف کې فرمایي چې چام علم پټ کاغل لوی سزا ده الذين يكتبون لیکن نو کدا خبره نه وي چې علم پټولو کې ګناه ده نو ما به تاسو ته یو حدیث هم نه بیان کړي او دوه خبرې کوي د مارونو وروس یو دا وی د مارونو انصار چیو د مدینه منوره خلق هغه بخپلو باغونو پټو کې خدمت کا او د مارونو مهاجرین چیو د مکه یا د بار نه چراغلي دي هغه بخپل تجارتونه کول او خپل دغه به کول د سوداګرۍ به کول او ابو هريره ځان یادای وی زه خو په یو نوړې ډوړې کوو او کنه د پیغمبر لمن منه د پرېخ داغه خوا مې نه ده پرې زمونږ د طالبان ورته کثرت ملازمه مع الشیخ وایي زه د خپل استاد نه جدا شوی نه یم د حضور پاک نه او دویمه خبره څه ده یو ځل مې حضور پاک ته شکایت وکړه چې د الله رسوله تا نه حدیث اورم یېرېږي وایي ما ته دعا وکړه چې خدای زما حافظه مضبوطه کړي او زما نه علم نه یېرېږي دا دعا راته وکړه وی رسول الله مبارک فرمایل زولی خوراکه زولی مې خوراک کړه وی الفاظ یې وویل زما په زولی کې را چوف کړل وی ځان پورې ومږوي ځان پورې مې ومږل وی قسم په خدای که د هغې نه پس رانه یو حرف هم هېر شوي
نو یو خو ډېر ورسره ګرځېدلی ما بل حافظه مضبوطه وه نو یو بل صحابي دی هغه رسول الله مبارک ته وفرمایل عرض وکړه وی الله رسول دا کومه دوا چې دی ابو هریره له وکړله وی دا موږ له مو که که وی سبق بها الغلام الدوسي وی په دې دعا هغه د دوس قبیلې هلک ستا نه مخکې شوی دی یو دعا و د لپاره قبوله شو نو مروان ورسره څه چل وکړه مروان راوغوښته نو مروان د مدینې بادشاه و ګورنر و ورته یې ویل لکه خلک تا نه شکایت کوي ابو هریره چې ته دومره حدیث د پیغمبر نقل کوې خلکو ته موده دې لږه ده نو دقه ټکې ورته وي دا ما چې درته وي نو بیا ورسره مروان څه چل وکړه بیا یې ورېږوي ده نه موږ معلومات اخلو نو یو عالم یې راوسته او د کرسۍ شاته یې پټ کېنو وي زه ابو هریره راغواړم او حدیث دې اورم خو په یادو لګیو او تی لیکه ځان سره چې دې ته ونه ویني د پردې شاته پټ کېنولو ابو هریره نه تپوس کا هغه به حدیث بیانو ډېر زیات احادیث یې بیان کړل ورته بس زه مروان په دې نه پوه کړی موږ دې یو څو حدیث بیان کا نو هغه حدیث یې ورته بیان کړل دې لاړ اخوا سړي لیکلي نو کال پسې بیا ابو هریره راوغوښته مروان ته ابو هریره پر اوس کال چې دې ما ته کوم حدیث اورولي هغه خو راته لږ بیان کا سړي ته یې ویې ګوره ورته پردې نه شاته چې ده بیان کړل اقسې ووایي چې کال مخکې ویلي یو حرف یې پکې زیات او کم نه کړ مروان مې بس ما ومنله او حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها هغې هم په اعتراض وکړه ورته ابو هریره زما خو د پیغمبر مبارک سره 9 کاله شوي 9 کاله د مکې جون چې مونږ کره به راته هغه د هغې د پاسه دی 9 کاله تقریبا ټکې ویم دا زما د حضور پاک سره تیر شوي دی په کوټه کې ورسره یو ځای په کور کې یو ځای دومره حدیث خو مونږ ته نه دی اورېدلی چې څومره ته بیانوې 2210 حدیث د عایشې صدیقې نه نقل شوي دومره خو نه دي لکه څومره چې ته ما ورسره څنګه ژوند و ابو هریره ستا څه ژوند و ډېر ښکلی جواب ورکوي ډېر مزېدار ورته وایي د خوشطبع الفاظ دي ښه څه بېعزتي د چا نه ده ورته یې وی ای د مسلمانانو مورې وی تا به د حضور پاک د خاطره حالانکه عایشې صدیقې هم د پیغمبر مبارک یو ټکي محفوظ کړی دی امت ته رسولی دی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا صحابیاتو کے محدث ہم و مجتہد فقیہ ہم و مسائل بے مرستلو اکابر صحابہ کرام شاگردان دی وکور کے دن نے پردہ تڑ دیوا اس وقت برال اجازت پہ وقت اجازت تے او نورادن نبشو پردے نہ پورے غاڑا بناستو دی بہتا حدیث بیانو لغی بورے دل دیر عابد ذاکرہ او ډیر صائمه او ډیر زیاته پاک دامن چې قرآن صفت کوي نو د هغې به څوک څه به ووایي هغه عایشې صدیقې سره په طور د خوش طبیعتۍ څه وایي وی ام المؤمنین وی تا به د رسول الله مبارک د خاطره په خپل ډول ډال کې مصروفه وي او ځان به دې ډولې کو د پیغمبر علیه السلام د مینې محبت د وجې نه په هغې کې مصروفه وي او ابو هریره به ناست و د پیغمبر نه به حدیث اورېدل هغې ورته وخندل دا ابو هریره محدث دی امیر المؤمنین فی الحدیث سلطان اهل صفا د اهل صفا و بادشاہ او د پیغمبر مبارک خلیفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی روایت الحدیث د پیغمبر مبارک خلیفہ دا ابو هریره زمارونو مقام خدای کم مقام ورک الله اکبر او جن خدای کم جن ورک مړه مونږ خو وایو چې خدای پاکه اس دې نه وي اس دې نه وي خو چې د ایمان او د اسلام په حالت کې مو د رسول الله مبارک دی وجود ته یو جھلک خو کتلی دړه ارمان ولې بس یو جھلک کتلی وي مرګ دې بیا راغلی وي خیر دی خو چې ایمان او د اسلام په حالت کې د هغې دا مبارکه چهره هم د هغې په جون مبارک د دنیا کې لیدلی او حضرت ابو هریره څه کوي څپلی ورپسې ګرځي ابو هریره څه کوي ګرځي ورسره یو دی جدا کېږي نه د حضور پاک نه او د پیغمبر مبارک نه حدیث اوري او بیانوي او یو حدیث څه ته وایم یو ځل یو سړی راغی او حضرت ابو هریره ته وی ابو هریره یو حدیث به ماته د حضور پاک وی خو داسې حدیث به وی چې تا په خپله د حضور پاک نه اورېدلي او بیا دې یاد کړي همي او ستا د هغه په منځ کې بل څوک نه ابو هریره ورته څه وی وی ما د حضور پاک نه دقه ځای کې یو حدیث اورېد دا اورې ښه او چې مې بل څوک زما د هغه منځ کې نو یو حدیث مې ته واورېد او مې یاد که
او چې پیغمبر مبارک دا حدیث ما ورته کتل اورېدلې دی یاد کړم نو ناګانه چغې والا بے هوشه پریوت آها بیا هوش کې راغی بیا ورته وی ما په خپله د حضور پاک نه یو حدیث اورېدلی دی بل څوک زما د هغه میاس کې نو په دې غوږونو په دې زړه کې مې یاد کړی دی دلته دقه ځای ناستو بیا چغه کړه بې هوشه شو 3 ځلې دا چل وشو بیا په 4م ځل او خلکو هغه سړي ته وی دا څه غم دی راوړه زمونږ شیخ دی بار بار بې هوشه کړه بیا څه وایي ما د حضور پاک مبارک نه اورېدلي زما وروڼو واورېده د قیامت پر به 3 کسان خدای پاک را مخکې کړي په دقه وخت دې زړه کې به یاد کړي اوسه پورې محفوظ دی یو حرف رانه پکې نه دی حضور پاک ته مې کتل چې دا حدیث فرمایا 3 کسان به د قیامت پر ورځ خدای پاک راولي هغه یو ته به وایه که نه بنده ما خو در ډېر مال در کړی تا څه کړي وایي الله پاک تا مال را کړی او ما د الله په لار کې خرچ کړی دی صدقې مې کړی دی ډېر زیات مې خور کړی دی د الله په لار کې رب العالمین به او فرمایي کذبت دروغ دی وی او چې څومره فرشتې ولاړې دي دغه میدان کې ټول به ورته وي کذبت دروغ دی وی بیا به الله او فرمایي تا دا خیراتونه کړي دي صدقې دي کړي دي خو یقال انک هو جواد انک جواد دې له چې خلک وي فلان کې ډېر سخي سړی دی مال دې نه دی کړی چې نوم وګټي او خلک وي ښه سړی دی هغه نوم دې په دنیا کې ګټلی دی دلته اسم نشته د سپیمو کې ولا زنځیر واچوي پړ مخې جنت ته ورغوي دوزخ ته ورغوي بل ته وی وایه که نه څومره ښکلی غټ وجود مې در کړی و یا والله څه دې کړي دي ما جهاد کړی دی ستا په لار کې هغه جهاد مې وکړو چې شهید شوم د دې نه غټه قرباني الله بله کیدی شي الله به فرمایي کذبته ټولې فرشتې به وایي کذبته دروغ دی وی الله به فرمایي تا دا ځان وجلی دی بالکل او تا جهاد هم کړی دی خو ما دپاره نه دې دپاره چې خلک وایي چې فلان کې ډېر بهادر دی ما دپاره دې نه دي کړی خلکو ته ته بهادرۍ لو انوم دې ګټلی دی دل هم سپیمو کې پړې واچوې دوزخ ته وغورځوی درېیم ته وایي قاري صاحب وایه که نه قرآن مې نو در کړی او الله راکړه څه دې کړي دي ما خو تلاوت کړی دی ورځ او شپه او سهار او ماښام مې تلاوت کړی دی الله به ورته وفرمایي دروغ دی ووایي ټولې فرشتې به ولاړ هغې به ورته دروغ دی ووایي تا دې دپاره دا ویلي و قال انه قارئ چې دی بهترین قاري دی ښکلې تلاوت کوي اوهو هسې ډېر رانه بار راوایسته ډېر ښایسته قاري دی سپیمو کې زنځیر واچوې دوزخ ته ور لړه کې هغه نوم دې په دنیا کې ګټلی دی حضرت ابو هریره وی دا 3 واړه هغه کسان دي چې لومبې به خدای پاک جهنم په دې 3 واړو باندې غرغنډه کړي دا حدیث اورېدلی یو ځل د حضور پاک نه تپوس وکړو د الله رسوله من اسعد الناس بشفاعتک ستا د شفارس باندې نیکبخت سړی هغه نیکبخت څوک دی چې ته به له قیامت پر سفارش کوې هغه نیکبخت څوک دی چې ته به قیامت پر ورته سفارش کوې آها حضور پاک ورته څه وایي ابو هریره ما ته پته وه چې دا تپوس به ته کوې بل څوک به نه کوي ولې من اجل حرصك على الحديث ما ته د حدیث متعلق ستا حرص معلوم دی چې ته د حدیث معلومتیا څومره زیات معلومه ول غواړې پیغمبر مبارک یې تحسین وکړو ستا حرص دی په حدیثو خلق په مال حرص کوي مطلب دا او ته په حدیثو حرص ما وي اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامه دا به ورې ښه چې خوشحاله شي نیک هغه نیک بخت چې زه به هغه د قیامت پر سفارش کوم من قال لا اله الا الله چې هغه مسلمان شو کلمه شهادت وایي ټول وایي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا نیک بخت دا ابو هریره حضور پاک نه جدا شوی نه دی د رسول الله مبارک خدمت یې کړی دی او احادیث مبارک یې راواغېستل او امت ته ورسول ډېر لوی سعادت دی قسم په خدای د رسول الله مبارک دا حدیث و خدمت الله دې زمونږ نصیب کړي نو بس دا خبره او الله دې قبول کړي او الله ستاسو بچو کې هم داسې خلک پیدا کړي چې د حضور پاک دا حدیث و خدمت قسم په خدای د پیغمبر مشن دا دی ګوره زما
د محدثینو د حدیث استادانو قدر کوي، عزت کوي، د علماء قدر کوي. څومره چې د سره کېدی شي تعاون ورسره کوي، مدد ورسره کوي، مینه ورسره کوي. صرف په دې خیال چې دی د الله د کتاب او د پیغمبر مبارک د حدیثو درس کوي خلکو ته، د پیغمبر میشن د لاس کې نیولې دی او د پیغمبر دین خلکو ته رسوي. هغه دین کم د پاره چې د دواړو جهانو مبارک سردار څومره تکلیفات برداشت کړي، کار خو نن دوی کوي. که تا په خپل مال کې دوی سره حصه وکړه، تعالی به خدای په هغې کې برکت واچوي. که تا هغوی له ډوډۍ ورکړې ونوړی، تعالی به خدای په خپله نوړۍ کې برکت واچوي. که تا د هغوی قدر وکړه، تعالی به خدای داسې خلک مقرر کړي چې په دنیا کې به ستا هغوی قدر وکړي. او که تا د دې خلکو بې عزتي وکړه، نو داسې خلک به درته خدای مقرر کړي چې تا به خدای ذلیل او رسوا به دې کړي. دا څوک دی؟ دا د پیغمبر خلیفګان دي. په خپله رسول الله مبارک فرمایي اللهم ارحم خلفائي، خدای زما په خلیفګانو رحم وکړي. دعا وتکی ندور الله امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها کما. وی هغه انسان چې صرف زما یو حدیث یې واورېد او یاد یې که امت ته ورسو، په هغه لخ د خدای په خوشحاله کړي. یو حدیث وایي دا خو د پیغمبر په ګدی ناس خلک دی او د پیغمبر مبارک د احادیثو خدمت کوي، د دین خدمت کوي. الحمدلله علماء کرام څوک د قرآن خدمت کوي، څوک د تجوید خدمت کوي، څوک د فقه خدمت کوي او څوک د دین خدمت کوي، د مدرسو خدمت کوي. د دې قدر به کوي، عزت او احترام به کوي. باقي د رزق او د مال او د دولت او د عزت چا بیانې رب العالمین سره دی. دا ابو هریره په یو کم شپېتمه هجرۍ کې په مدینه منوره کې وفات شوی دی او عمر کې اختلاف ته څوک 8 او یا یادې، څوک 7 یا یادې، څوک 8 او یا کال یادې، څوک 7 یا کال یادې د عمر او د مدینه منورې چې کوم مشهور قبرستان د جنت البقیع پاغه کې دفن دی. او بس اخیری او ټکی درته وایم چې کله وفات کېده د ابو هريره چې دا د حدیثو سونه خدمت یې کړې دي، چې کله وفات کېده صحابه ته غیر چا پیرته وو او د جړل صحابو ته ابو هريره ولې جاړي. صحابو کې عجیب او بعض صحابه چې وفات کېدل بل به وتوي اوس په د لکسات پس د رسول الله مبارک سره ملاقات کیږي، زموږ سلام به وتا وره. ابو هريره ته خپل مرګري لروانه، خپل دوست او خپل محبوب لروانه، جاړي والے. ابو هريره سوي وی جاړم په دې چې سفر ډیر اوږد دی او سامان کم دی. واه واه، ابو هريره وی سامان کم دی او سفر اوږد دی، مونږ بسوي. واقعي د مرګ په سفر چې څوک یو ځل ورغی بس دا بیا نان سټاپ گاډي دی، دا ودرېږي نه روان دی چې کله به دا ختمېږي د مرګ دا سفر نه ختمېږي. دی پسې بیا د حساب کتاب میدان دی. ورپسې که خدای پاک د رسول الله مبارک د دین د برکت نه مو ایمان نصیب که نو شاید چې جنت ته لاړ شو، یعنی بل طرف ته دوزخ دی. الله دې امتیاز وساتي. ابو هريره وی سامان کم دی، نو موږ به څه ووایو؟